آیا د خوست پوهاند عبدالحی حبیبي لیسه بندیږي؟ سلام، ستړي مشئ. د خوست سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت عبدالحی حبیبي لیسه د نمونوي لیسې ودانۍ ته تر لیږدولو وروسته د عبدالحی حبیبي لیسې په ودانۍ کې مدرسه فعالوي. نمونوي لیسه چې شاوخوا یو کال مخکې د 215 میلیونو افغانیو په لګښت 5 جریبه ځمکه کې په اساسي ډول جوړه شوې په پام کې وه چې د سویل ختیځ زون د 4 ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر له 9 ټولګي څخه پورته وړ او تکړه زده کوونکو ته پکې د زده کړو چانس ورکړل شي. د خوست د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس شبیر احمد عثماني وایي دوی د بودیجې د نشتوالي له امله نمونوي لیسه نشي فعالولی، نو ځکه د یادې لیسې ودانۍ ته عبدالحی حبیبي لیسه انتقالوي او د دغه لیسې په ودانۍ کې مدرسه جوړوي. نوموړي زیاته کړه پوهنې وزارت سږکال بودیجه نه لري چې نمونوي لیسه پرې فعاله کړي، خو موږ هڅه کوو نمونوي لیسه فعاله کړو. د پوهاند عبدالحی حبیبي لیسې یو ښوونکي په خپلو خبرو کې وویل چې پرون د دوی د لیسې سرښوونکی پوهنې ریاست ته غوښتل شوی و او هلته ورته وویل شول چې وسایل نمونوي لیسې ته انتقال کړي. هغه زیاته کړه موږ د وسایلو انتقال پیل کړی دی، نمونوي لیسه عصري جوړه شوې، خو یوه ستونزه دا ده چې په عبدالحی حبیبي لیسه کې تر ډېره هغه زده کوونکو زده کړې کولې چې په ښار کې په مزدورۍ بوخت وو. اوس چې لیسه د نمونوي لیسې ودانۍ ته انتقالېږي تر هغه ځایه به زده کوونکو ته تګ ستونزمن وي ځکه 40 افغانۍ پرې کرایه لګېږي. خو په ورته وخت کې د خوست والي ژمنه کړې چې د زده کوونکو لیږد رالېږد لپاره څو بسونه دغه لیسې ته راکوي. د عبدالحی حبیبي لیسې یو بل زده کوونکی چې نه غواړم نوم یې یاد شي وایي د دې لپاره سخته ده چې هره ورځ 40 افغانۍ مصرف کړي. نوموړي زیاته کړه په اوسنیو شرایطو کې چې اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیاتې دي نشم کولی هره ورځ 40 افغانۍ مصرف کړم، مجبور یم چې د ښار یوې بلې لیسې ته ځان بدل کړم. ورته مهال د خوست مدني فعالان د نمونوي لیسې د نه فعالېدو په اړه اندېښمن دي او له سرپرست حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره نمونوي لیسه فعاله کړي. د دغه ولایت یو مدني فعال په خپلو خبرو کې وویل د افغانستان د معارف بهیر په اوسنیو شرایطو کې له جدي ننګونې سره مخ دی. د دې لپاره چې معارف وده وکړي د دننه څخه د نامعلومو دلایلو له مخې د پاشل کېدو خواته روان دی. د نمونوي لیسې ودانۍ ته د پوهاند عبدالحی حبیبي لیسې د انتقالېدو موضوع په خوست کې د ټولنیزو شبکو د کارکوونکو لخوا هم له غبرګون سره مخ شوې ده. په هر حال تاسو زموږ د ویډیو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.